مرتبه تر اسمان لتا نغواړم، مرتبه تر اسمان لتا نغواړم، خدایا داسې پاکستان لتا نغواړم، خدایا داسې پاکستان لتا نغواړم، خدایا داسې پاکستان لتا نغواړم، با انصاف حکمران لتا نغواړم، سربلند مسلمان لتا نغواړم، یو قانون د خوار او خان لتا نغواړم، دا پزړه مې دی ارمان لتا نغواړم، خپل خوره ګلستان لتا نغواړم، پر جغار له بلبلان لتا نغواړم، خوار ذلیل یا دښمنان لتا نغواړم، بدار شوي غاصبان لتا نغواړم، خدایا داسې پاکستان لتا نغواړم. مننه. غلامی چې پکې نه وي د خانانو، بندگی چې نه کوي د بندگانو، حق اختیار چې پکې وي د غریبانو، چې وي خیر پکې د ټولو انسانانو، چې وي قدر د پګړې د مشرانو، په محفل کې خوشحاله وي د یارانو، امن خور وي په همه مسلمانانو، ظلم نه وي په مظلوم د ظالمانو، وحي کېږدي په درمندو او زخمیانو، داسې ښکلي حکمران لتا نه غواړم، داسې ښکلي حکمران لتا نه غواړم، ربه داسې پاکستان لتا نه غواړم. څوک به داسې راته ښکلي پاکستان کی چې آزاد د زوره ظلمه مسلمان کی، چې دا خلک یو جنډه او یو کاروان کی، منګه جمع یو اواز په یو میدان کی، په انصاف راته رڼا رڼا جهان کړي، پسرلی چې راخواره په دې جهان کی، امن امن چې زمونږ پاکستان کی، نو ربه داسې رهبران لتا نه غواړم، خدایا داسې پاکستان لتا نه غواړم. او څوک به وي چې دې عظمت ته غاړه کېږدي، څوک به وي چې دې عظمت ته غاړه کېږدي، دې خدمت او عبادت ته غاړه کېږدي، ورورولۍ او اخوت ته غاړه کېږدي، دروغ پرېږدي حقیقت ته غاړه کېږدي، چې بې لوثه وي خدمت ته غاړه کېږدي، چې ملا وتړي همت ته غاړه کېږدي، د دې خاورې سلطنت ته غاړه کېږدي، چې یو داسې سیاست ته غاړه کېږدي، چې زما دې نصیحت ته غاړه کېږدي، نو څو مخلصه څو کسان لتا نه غواړم، خدایا داسې پاکستان لتا نه غواړم. واکمن داسې شاه زلمې په مونږ بری کړې، هر وګړی ته د خپل وطن مالي کړې، پاکستان مو په جهان کې مثالي کړې، هر بچی مې غزنوي او ابدالي کړې، په مثال یې د خالد بن ولي کې راغون واړه پښتانه په یو تالي کړې، په هر ځای د مؤمنانو ورورولي کړې، پښتانه مرد میدان نه توریالي کې، خدایا دا ارمان پوره د زرولي کړې، خدایا دا ارمان پوره د زرولي کړې، مضبوط زړه او کلک ایمان لتا نه غواړم، خدایا داسې پاکستان لتا نه غواړم.